बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ډیرو ملګرو انتظار کړی و چې تاسو به کله کلاسز سټارټوئ. تو هغه ورځ نن ورسېده. ان شاء الله د نن نه پس به زموږ کلاسز په ډیلی بیسس باندې سٹارټ وي، هغه هم په پښتو ژبه کې. نو نن مونږه کلاس اخلو په آفیس منیجمنت باندې، او اوس مونږ سره تقریبا په ګروپ کې د 100 نه سیوا سټوډنټان دي، او هر یو کس به پرسنل میسج کوو چې سر تاسو به کله کلاسز شروع کوئ. نو ان شاء الله د نن نه پس به زمونږ ویډیو په ډیلی بیسس باندې اپلوډ کیږي. کوشش وکړئ هر ویډیو په ټایم ګورئ، مطلب بلې ویډیو ته انتظار کوئ، او مخکې چې کومه ویډیو شوي وي هغه په ټایم باندې ګورئ. که چېرې تاسو نه یوه ویډیو هم منځ کې مس شي نو یو سبا نه پوهیږئ او بیا به غټې مسلې پوهیږي. او دا تاسو ته هم معلومه ده چې په آفیس منیجمنت کورس زموږ سره لږ لینتي دی، خو دومره به مونږ کوشش دا کوو چې نن سبا زموږ سره آرټیفیشل انټیلیجنس زمانه ده، نو مونږ به کوشش دا کوو چې هر یو چیز به په ای آی تھرو باندې کوو. په دې کې به زمونږ ای آی هم زده کیږي، او د هغې سره سره چې کوم رول ریګولیشن په آفیس کې زموږ سره راځي دا به هم زده کوو. اوس راځو آفیس منیجمنت لا، چې آفیس منیجمنت وایي څه ده. نو دلته راشم، تاسو وینئ دلته تاسو ته ما لیکل الریډي کړي دي چې آفیس منیجمنت، what is office management. ګوره آفیس منیجمنت مونږه سمپل مطلب د دې داره کنټرولینګ، یو چیز کنټرولول یا ارګنایزینګ آل د ورک انسایډ ان آفیس. په آفیس کې چې دننه زموږ سره څومره کار راځي د هغې ترتیب برابرول. سو ایوریثینګ رن، هر یو چیز به چلیږي سموتلی، هموار، فاست، تیز ان کورکټلی، بالکل صحیح. ٹھیک ده. په ایزي طریقې سره موږ دا داسې ډیفاین کولی شو چې آفیس منیجمنت از د پروسس اف پلانینګ، ارګنایزینګ یا سپروایزینګ آفیس activity to make work easier and more efficient. مطلب د ادارې چې آفیس منیجمنت کې به زموږ سره موږ به د یو شیز پلانینګ کوو، د یو شیز ترتیب به برابرو. او اصل کې تاسو وایئ که نه، خلک وایي زه سپروایزر یم. نو سپروایزر دا ټول منیجمنت کوي، دا ټول کنټرولینګ څوک کوي؟ سپروایزر کوي. ټیک ده. نو دا سپروایزر لا هم دا پکار دی چې دا څه وکړي؟ آفیس منیجمنت په پراپر طریقې سره څه وکړي؟ زده کړي. نو اوس په آفیس منیجمنت کې زموږ سره ډېر چیزونه راځي، صحیح ده. خو هغه کې ما یو څو لیکلي دي، انشاءالله موږ به سټپ بای سټپ دا وایو چې هغه زموږ سره دی واټ از ان آفیس، دا به ډسکس کیږي. ٹھیک ده. بیا زموږ سره دی ډیوټي ان آفیس منیجر، مطلب دا ایز ا منیجر مونږه هاو کین وی پرفارم ډیوټي، مونږ ډیوټي څنګه کوو. نیکسٹ بل زموږ سره دی ټایپ اف آفیس، د آفیس ټایپ. ٹھیک ده. په دې کې زموږ سره نمبر سیکنډ که موږ ډسکس کوو سیکنډ ویک، دا موږ یو ترتیب شانې برابر کړی دی. انشاءالله په دې طریقه به برابرځو. اوس په دې کې آفیس کمیونیکیشن سکل، مطلب دا هم ډېر ضروري دی چې په آفیس کې به څنګه موږ خبرې اترې کوو، موږ خپل سکل څنګه په آفیس کې برابرو، ښه کوو به. نیکسٹ زموږ سره دی هاو ټو رایټ ایمیل، مطلب دا چې موږ به ایمیل څنګه لیکو. اوس خو الریډي هر کس به اوس وایي چې ماله ایمیل راځي، خو نه، په آفیس کې چې کله ته کار کې تا ته ما وویل چې د آفیس کار زموږ سره ځان لوي، او هسې عام جنرال کار زموږ سره ځان لوي، ځکه چې آفیس کې به ته یو ارګنایزیشن کې یو، ته به یو کمپنۍ کې، صحیح ده. نو هلته به کنټرولینګ کې ټول کنټرولینګ به ستا په لاس کې وي. مطلب دا دی هلته به ته ایمیل په داسې پروفیشنل طریقې سره لیکي. نیکسٹ زموږ سره دی هاو ټو رایټ ایمیل، دا خو شو. اوس تھرډ نمبر کې زموږ سره دی هاو ټو سپیک پروفیشنلی، پروفیشنل طریقې سره موږ خبرې څنګه کوو د خلکو سره. ټیک ده. ټلیفون نه منل، مطلب چا سره په کال باندې لګیا یو، زموږ اخلاق به څنګه وي. ټیک ده. نیکسٹ بل زموږ سره دی میټینګ، میټینګ به موږ څنګه کوو. ٹھیک ده. دا په دې انشاءالله موږ بحث کوو. تھرډ نمبر ویک کې به انشاءالله موږ بحث کوو کمپیوټر سکل باره کې. په کمپیوټر سکل کې به زموږ سره راځي ایم ایس ورډ، بیا به راځي ایم ایس ایکسل، دریم نمبر زموږ سره دی ایم ایس پاور پوینټ، او په دې کې به موږ ډسکس کوو بیسیک کمپیوټر یوز. ٹھیک ده. دا به پکې موږ هم ډسکس کوو. په بیسیک کمپیوټر یوز کې به ګوګل سرچ، ډاونلوډینګ، افلوډینګ، صحیح ده، انسټایلینګ، یا داسې انسټایل موږ یو که نه موږ دا
هر یو اف څنګه انسټالولی شو صحیح ده یو پروګرام مونږ څنګه پیدا کولی شو په پروګرام کې دننه کار څنګه کولی شو نیکسټ بل زموږ سره تاسو وینئ وینډو مونږ څنګه انسټالو ٹھیک ده انشاءالله دا وبهیږي بس کو 4 نمبر کې انشاءالله فیل یا ریکارډ مینجمنٹ صحیح ده ریکارډ به ځان څنګه ساتو یا فایل ټایپ یو فایل به څنګه ټایپ کو مطلب څنګه به یو فایل لیکو به هاو ټو مینټین فایل مطلب دا د فایل نه به ځان سره څنګه ساتو صحیح طریقې سره how to keep record properly ځان سره به ریکارډ څنګه ساتو د کمپنۍ د آفیس د هر ارګنایزیشن ریکارډ ځان سره څنګه ساتو نیکسټ به موږ بحث کوو ټایم مینجمنت باندې په ټایم مینجمنت کې هم زموږ سره ډېرې خبرې راځي how to plan صبح به څنګه جوړو صحیح ده your day یا how to complete task on time په وخت باندې به یو کار څنګه کوو فار ایگزامپل بل کې زه تاسو ویم یوزینګ کلندر یا تاسو له څوک څه سکیجول درکړي څه شیډول دله درکړي تاسو ته شیډول څوک ته سکیجول وایي نو دا په هغې طریقې باندې به تاسو څنګه ځئ ټیک ده نیکسټ 6 نمبر کې به موږ ویو آفیس اکوپمنټ یا هینډلینګ دا کوم څیزونه چې تاله درکړي د دې یوز به موږ څنګه کوو لکه فار ایگزامپل اکوپمنټ کې دا زموږ سره راځي فوټوکاپي مشین چې فوټوکاپي نه وباسو ټیک ده یا پرنټر زموږ سره یا سکینر زموږ سره یا پروجیکټر زموږ سره صحیح ده دا څیزونه به موږ څنګه برابرو په 6 نمبر کې 7 نمبر کې زموږ سره راځي کسټمر یا سټوډنټ یا امپلایر به موږ څنګه هینډل کوو ټیک ده د هغوی سره به موږ څنګه باتچیت کوو هاو ټو ټاک پولایټلی د هغه سره موږ په معزز طریقې سره څنګه خبرې کوو هاو ټو سالو پرابلم مسلې به څنګه حل کوو هاو ټو ګایډ پیپل کریکټلی خلک به په صحیح طریقې سره څنګه ګایډ کوو صحیح ده یا موږ ته څه کمپلین منیجمنټ موږ له څه کمپلین راشي ایز ا منیجمنټ نو موږ به دا څنګه هینډل کوو په 8 نمبر کې انشاءالله موږ بحث کوو بیسیک اکاونټینګ باندې په بیسیک اکاونټینګ کې زموږ سره هم ډیر څیزونه راځي لکه کیش بک شو صحیح ده ریسیپټ شو بل زموږ سره سیلری شیټ شو سمپل ایکسل اکاونټینګ مطلب دا څیزونه به انشاءالله موږ هم ډسکس کوو نیکسټ نمبر 9 نمبر کې انشاءالله زموږ سره راځي پروفیشنل بیهیویر پروفیشنل بیهیویر کې هم زموږ سره ډېرې خبرې دي که زه تاسو ته ووایم ډریس کوډ صحیح ده پنچویلیټي بل زموږ سره کلینلیس ریسپیکټ بیهیویر دا څیزونه زموږ سره هم راځي دا به انشاءالله ډسکس کوو په 10 نمبر کې زموږ سره سیفټي باره کې به انشاءالله موږ هم لږ څه ځو په دې کې زموږ سره لکه ایمرجنسي موږ ته راشي نو موږ به څنګه کار کوو صحیح ده یا موږ د خپل څومره زموږ سره پروګرامینګ راسري د دې موږ څنګه طریقې سره موږ د دیو سکیورټي ځان سره ساتو یا موږ یو فایل لا سره د هغې سکیورټي موږ څنګه یوز بي موږ څنګه ډرایور داسې ټول څیزونه به انشاءالله په سکیورټي کې ډسکس کوو نو دا زموږ کلاس نمبر 1 او په کلاس نمبر 1 کې تاسو صرف دومره انفارم شوئ چې واټ از ان آفیس مینجمنټ او په دې کې زموږ سره کم کم څیزونه راځي نو ما تاسو ته بیسیک ویل انشاءالله موږ به په دې کې کوشش کوو چې ډېر څیزونه ګین کو په لږ وخت کې نو وخت به نه ضایع کوو ځکه چې ارټیفیشل انټیلیجنس زمانه ده یو چیز په ای آی تھرو باندې کېږي نو ډېر په اسانۍ به یې کوو هسې خپل وخت به نه ضایع کوو په دې کې به انشاءالله موږ بیسیک کمپیوټر هم لږ لږ ډسکس کوو چې تاسو پرې پوه شئ خو امید ساتم انشاءالله په دې اولي لیکچر به تاسو پوه شوي وئ او که زموږ چینل هم نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ چینل سبسکرایب کړئ د دې مقصد باندې سبسکرایب کړئ چې زما پښتون ورور ته مطلب دا دی هغه ته هم څه فایده ورسي او ما ته زده کړه وشي بس په دې نیت باندې ټیک ده نو امید ساتم که ستاسو به انشاءالله کوم کنفیوژن هغه به ختم شوی وي خو بیا هم ستاسو څه کوېشن وي زموږ د واتساپ ګروپ شته دی تاسو لاندې کمنټ کې خپل نمبر ولیکئ یا به موږ به کمنټ کې تاسو سره موږ د واتساپ ګروپ لینک شیر کړو اینی ټایم تاسو تپوس کولی شئ انشاءالله په ټایم به تاسو بالکل دغه میلاویږي ریسپانس او دا ته هم وایو که پرمننټ تاسو دا کلاسونه ریګولر بیس سره واخیستو نو انشاءالله موږ به هر یو کس له سرټیفیکیټ هم ورکوو هغه به انشاءالله بالکل رجسټر سرټیفیکیټ وي او تاسو به هر ځای کې په هغه سرټیفیکیټ باندې هایر کیدی شئ ایز ا منیجر ټیک ده نو انشاءالله نیکسټ کلاس ته انتظار کوئ د لوی الله